پنجاب کې ښځې سړکونو ته راوتې وو د ښځو ریس و هغې ته میراتن ریس وي ټولې ښځې قاضي حمید الله جان صاحب ډي ته کړې وي حافظ سعید صاحب میر مقرر شو څنګه چې پېښور کې حاجي زبیر صاحب نو زه دارالعلوم شیرګل ته د هغې مبارکبادۍ لاړم نو ما د دارالعلوم شیرګل طالبان سره څو خبرې کولې نو ما دا تکیه کلام د مختلف علما وي نو حافظ سعید صاحب ما ته وی دا مو ته ووایه چې حسن جان شهید رحمت الله علیه به چې د طالبانو ته خبرې کول د شیخ حسن جان شهید رحمت الله تکیه کلام به دا زناونه نو دا هر چا خپل تکیه کلام زما تکیه کلام څه شی دی څوک جوهه تاسو به نوم اورېدلي قاضي حمید الله جان صاحب سرخیل عالم دین مفکر اسلام مفتی محمود رحمه الله رحمتا واسعه قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب د قافلې یو سرخیل عالم دین ګوجرانواله کې M.N.M پاتې شوی کئی مرتبه و د چارستی ګوجرانواله کې مدرسه وه قاضي حمید الله صاحب چې به درس کو طالبانو سټوډنټان ته په درس کې وي د هغه تکیه کلام به دا سپیره سپیره او کوسم نه پیژنې قاضي حمید الله جان وہ شخصیت تھا پنجاب کې ښځې سړکونو ته راوتې وو د ښځو ریس و هغې ته میراتن ریس وي ټولې ښځې قاضي حمید الله جان صاحب ډي ته کړې وي توجه نو قاضی صاحب وی سپیرو ما ته د پنجاب یو طالب وی قاضی صاحب بار بار فرماتے ہیں سپیرو سپیرو تو یہ سپیرو کیا ہوتا ہے اس پنجابی د سپیرو نه څه خبر دی ماتے اسپیرر کیا ہوتا ہے قاضی سے بار بار فرماتے ہیں میں قاضی سے فرماتے ہیں منحوس کے بچے کتاب کی طرف دیکھو اسپیرر نو دا ہر چا خپل تکیه کلامی زما تکیه کلام څه شی دی